اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر، بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، اسے علم کی عزت نہیں، یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں کر رہا ہوں گا. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. کر رہا ہوں گا. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. سر سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے، طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے، اساتذہ انتظار کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاس ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. السلام علیکم ملګرو. د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ نه پرون د لمس یونیورسټۍ چې کوم سټوډنټانو کوېسچنې کړي که نه، نو داسې حیران کړی دی. ډېرو سټوډنټانو ته نورې هم کوېسچنې کړي دي، خو موسټلی په انګلیش کې کړي دي. زه به تاسو د هغې نه یو څه ووایم. یو سټوډنټ ته کوېسچن وکړو، وایي وزیر اعظم صاحبو، وایي په آیین کې لیکلي چې په 90 ډیز کې به الیکشن کوي، او د نگران وزیر اعظم کار هم دا وي چې صاف او شفاف الیکشن چې کوم دی منعقد کړي. نو وایي تاسو خو په دغه کې ناکامه شوې، ولې؟ یا وایي تاسو په 90 ډیز کې الیکشن ارینج نه کړو. نو وزیر اعظم صاحب ورته وایي چې الیکشن چې کوم دی دا د الیکشن کمیشن کار دی، او کله چې یو کار چې کوم دی آئینی طور د آئین کې ورکړه شوی چې کم مقدار وي، مطلب 90 ډیز، د دې نه لیټ شي څه وجوهاتو په بنا سره، نو وایي دغه ته به غیر آئیني نشو ویلی مونږه، بلکې دا د حالاتو تقاضه وي. نو ډېرې داسې کوېسچنې وي چې انوار الحق کاکړ صاحب یې انتهایي کنفیوز کړی او حیران کړی دی، او موسټلی د مردان او داسې د سټوډنټس پکې هم شته چې هغه ته کوم کوېسچن کړی که نه، یقینا چې داسې ډېر زیات کنفیوز کړی دی او حیران کړی دی. ملګرو دغه د نوي جنریشن دغه سوچ دی، سمج دی، نو یقینا که دغه جنریشن چې کوم دی پروموټ شي او د دوی ته څه وشي، یو ماحول پرووایډ شي که نه، نو ممکنه ده چې پاکستان ترقي وکړي. د خپلې رایې اظهار ضرور د کمنټ سیکشن کې وکړئ چې انوار الحق کاکړ صاحب کومې کوېسچنو انسرز ورکړي، آیا تاسو دې نه سټسفاید یئ او که نه. تر بلې ویډیو ما له اجازت راکړئ. د الله په